زه کېناستم بیا یو ساعت بعد ټلیفون شو ما ته دننه ناوازه شو راشه ټلیفون مې دی نادر صاحب چې ما خبرې کړې دغسې والد صاحب مې پاک ورسېدو څنګه ورسېدو بس وي ماسخوتن لمونځ یې کولو په جانماز ناستو دا کم کال خبره ده اندازن دا غالبا تقریبا د 81 خبره یو فلم و د هغې ډبینګ کېدو اوس سوریا خان د امین بلوچ فکري دي نو اوس لګیا یې ریاسل وکړو نو بیا په صوفه کېناستو نو سوریا خان امین بلوچ ته فکري سیده کوي ښي او امین بلوچ سوریا خان ته فکري ښي نو ممتاز صاحب ما ته وایي راشه د قیامت دا نښې وګوره وایي دوی دواړه یو بل ته پښتو ښي هر بیمار یم دوا کوه خو حال یې نه ویلو حال یې نه ویلو د ټیسټ کړی و او دته د پیپړو کینسر لګېدلی و ډاکټر ورته ویل ته د کوم ځای وي زه د افغانستان یم هغه ورته ویل 20 ورځې ستا زندګي ده او 20 ورځو کې ته ځان کلي ته رسوه السلام علیکم زما ګرانو او عزتمندو قدرمندو لیدونکو کتونکو ما سره غسلا سناستې قبلي طرف ته معنا ناستې د پښتو فلمونو نامور اداکار حضرت ګل صاحب او را سره اکبر سیدانی صاحب دی اکبر سیدانی صاحب هم د فنون لطیفه سره ډېر شوق او ذوق لري نادر خان یو ډېر ښه اداکار و د پښتو فلمونو ویلن هم او نور ډېر ښه کردارونه یې کړي دي او تاسو به د هغه باره کې زما په کتاب کې لوستي وي خو څومره معلومات چې د محترم حضرت ګل صاحب سره دي زما خیال دی چې نږدې یو بل سره پاتې دي غواړم چې دا موږ سره شریک کړي حضرت ګل صاحب اول خو ډاکټر یوسف ته په خیر راغلی مهرباني آباد اوسئ جي صاحب څنګه له خیر د ښې طبیعتونه ښه دي ډېره مننه زما طرفه سلامونه ښاد اوسئ آباد اوسئ چېرته هم چې یئ نادر خان الله دې وبخي نادر خان ډېر ښه انسان و زموږ ډېر ښه ملګری و ولې چې نادر خان اسماعیل او مجید خان الله دې ژوند ورکړي او یو زه پکې ژوندی موږ څلور واړه تقریبا 35 سال او مجید خان الله دې ژوند ورکړي که نه موږ 35 سال په یو کور کې پاتې شوي څلور کمرې په یو کور کې یو کې اسماعیل و یو کې نادر و یو کې زوم یو کې مجید خان و دا پلاور کې 35 سال موږ تقریبا نو نادر خان یو ډېر ښه انسان و بهترین انسان و او دا د افغانستان و افغانستان کې د لوګرو او زه خو بیا پېښور ته راغلم ما ډېر خفه م وي لاړې پېښور ته تاسو لاړې زم یوازې پرېښودمه خو چونکې هغه واده نو کړی واده نو کړی یو خورې و هغې ورته ویل چې واده به له کوم د هغه وروڼه هم په کابل کې دي ریډیو افغانستان کې هلته کې زما ښه ملازمان دي د افغانستان کابل ریډیو کې درونو نامې خو نه درځي انجینیر به ورته ویلو انجینیر نادر به ورته انجینیر صاحب ویلو ورته یو ورور به راتلو لاهور ته که نه نادر خو ډېره موده وکړو که نه بیا چې پیدا شو بیا به وروڼه راتله دلته دې بخشي پول کې راغلي مو حالات چې خراب شوی و دلته اوسېدم کال یو نیمې تېر کړو بیا لاړه افغانستان ته د نادر والد صاحب الله دې وبخي به هغه ته پته ولګېده راغلی و لاهور ته دا تقریبا هفته لس ورځې تېرې کې بیا نادر ما ته ویل چې یاره دا بوځمه تورخم بارډر نه اړومه او بیا به زه راځم بیا راغی د فردوس ته مخامخ الزر هوټل کې کمره نیولې ده او د شپې دا وخت و چې ما پسې باري سټوډیو کې هغه وخت کې موبایل نه وي ما پسې د باري سټوډیو ملازم ګرځوي د نادر 2-3 ټلیفونونه راغلل ته دفتر سره کښېنه ټلیفون تا سره څه کار دی زه کېناستم بیا یو ساعت بعد ټلیفون شو ما ته دننه ناوازه شو راشه ټلیفون مې دی نادر صاحب چې ما خبرې کړې دغسې والد صاحب مې پاک ورسېدو څنګه ورسېدو بس وي ماسخوتن لمونځ یې کولو په جانماز ناستو دا کم کال خبره ده اندازن دا غالبا تقریبا د 81 خبره وي نو د دې د والد صاحب دلته کې د والد صاحب رحمان بابا دیره کې خاخ کړی دي دې دلته راغلی و که نه والد صاحب دا نادر ملاوېدو ته راغلی و لاهور ته راغلی و نادر لاهور کې له 70 ورځې تېرې کې بیا نادر واپسی کې رخصتولو چې دی به زه تورخم نه واړم پرېبېدم او زه به راځم بس شپه پې راغلی پېښور کې شپه یې کوله او د شپې ورسره دا څه شوي ده الله دې وبخي والد صاحب هم ډېر ښه انسان و کله دې ستاسو په خیال کله دې فلم ته راغلی دی او تاسو ته خو به ویلي چې دا شوق څنګه راغلو افغانستان نه دلته فلم ته څنګه راغلو لومبی فلم تاسو سره یو ځای کار کړی دی نادر خان د دغه نه حالات خرابېدو نه مخکې راغلی و چې راغو هغې نه بعد بیا حالات د افغانستان دغه شو که نه نو دی دلته کې پېښور کې کار روزګار یې کولو دا صابر وسیم دی او دا ټول راغلي وو د
کیسهخانه کې تاواني وټل دی دلته کې دی خپلو کې ډسکسې مسکسې کولې څه کهاني مهاني ډسکس کوله فلم نوم کافرستان نو نادر هلته دی کتلي پیژندې چې یا دا خو فلمونو والا دی او فلم خبرې کېږي نادر ورسره هلته ملو شوی دی بیا ورسره لاهور ته راغلی دی لاهور کې بیا غریب سټرګل پروډکشن یې کولې اخره کې چې کم د هغه میشن ویکټر هغه خدای پاک ویکټر هم جوړ کړو یو ښه مقام ته مو رسېدو خو بس مرګ باندې ختم نو په دې کافرستان فلم کې خود کار نو کړی ډېرو کې نو کړی د پروډکشن یې کوی دا پړانګ تقریبا شو کافي فلمونه پروډکشن څه مطلب دی دا لږ وضاحت پروډکشن منیجر دی ته وایي چې مطلب ته انوانسر پروډوسر یې که نه او تا یو کس نیوی د هغه په لاس باندې سرمایه خرج کوي ټول ارینجمنټ هغه کوي پروډکشن منیجر دی نو هغه ته کافي فلمونه جوړ کړي په خپل لاس باندې زیات د صابري پروډکشن فلمونه جوړ کړي دي د طارق شاه فلمونه جوړ کړي دا ډغره شو د مډاکو شو غضب شو دغه وخت د پرده نور راغلی دی وخت پورې په پرده نور څه چې کله دې فلم ته رالو وړومبی فلم به کوم یو نو دو غضب کې یو سین کړی و خورم د خدای ورخ خورم ورته ریارسل کولی هغه یو سین یو کو بیا هغې نه بعد ناصر الله خان یو فلم و هغې کې یو رول وکړو بیا چل شو بس کار کولی شو لږ ژبه کې فرق و نسبي فرق و خلکو قبول کو نه ژبه کې فرق څه مطلب پښتو لږه دغه لهجه صحیح نه وه که نه زمونږ خو داسې پښتو چې پېښوری لهجه نه وه پېښوری لهجه باندې هر پښتو ویل والا پوهېږي که نه د هغه لهجه نو لکه مونږ سره یو دوه آرټسټان وو که نه یو سوریا خان وه الله دې ژوند ورکړي بیماره ده د هغې هم پښتو ګډه وډه وه پبلک تسلیم کړې وه امین بلوچ و د هغه هم پښتو ګډه وډه وه خو پبلک تسلیم کړي وو نو یو فلم و د هغې ډبینګ کېدو اوس سوریا خان د امین بلوچ فکري دي نو اوس لګیا ریاسل وکړو نو بیا په صوفه کېناستو نو سوریا خان امین بلوچ ته فکري سیده کوي ښي او امین بلوچ سوریا خان ته فکري ښي نو ممتاز صاحب ماته وایي راشه د قیامت دا نښې وګوره وایي دوی دواړه یو بل ته پښتو ښي راځو نادر خان پلو تا ورسره په یو ځای کار کړی دی څنګه انسان او داسې واقعه درته یاد نادر ډېر نر انسان و ډېر بهترین انسان و او ډېر میلمه دوست سړی و یعنې کې مونږ خو په یو ځای پاتې شوي که نه خو که زه به نه وم چې آوټ فریم به وم که نه او زما څوک میلمه به راغو یا به مې ورور راغو یا څوک یار دوست خپل پردی به راغو نو زه به د هغه نه خبر نوم زما نه یو په ډبله ده به عزت کولو قدر به یې کولو نادر دا ټیپ سړی و څونه فلمونو کې به د کار کړی ستا په خیال نادر به کړي تقریبا 150 فلمونو پورې یو نیم سل فلمونو داسې کم فلم چې دی پکې هیرو هم راغلی دی خو اکثر د ویلن رول کړی دی که نه او د بهترین رول چې کم دی که نه زما چې کم د خوښې او کم د نادر د خوښې فلم و په 86 کې مونږ کړو کالام کې ډاکا فلم ډاکا کې د ده څه رول و ډاکا کې د ده نوم کوږي او نعمت صاحب او دی وي مطلب خو د نعمت صاحب د ده کار خلکو زیات اپریشیټ کړی و ولې چې ډایرکټر توجه د کرکټر ته ورکړې وه ګوره هغه کې کمال نه و که نه چې قد بود یې و او بل به ما هغه پورې خاندل ما به ورته ګپ لګولو ما به ورته نادره یو پټرول پمپ هم جوړیږي او یو پلازا هم جوړیږي که نه وایي څنګه مې په دې یو مخ دی چې پټرول پمپ جوړ کړم په دې بل مخ دی پلازا جوړ کړم فلیټونه په کرې ورکړو لاندې مو ته اوسېږو نو به یې خاندل د واده نو کړی نه واده نو کړی څنګه د ستا په خیال اخیري فلم یې کوم یو او بیا د افغانستان ته لاړو هلته وفات شو که نه دلته وفات شو د اخري فلم مونږ خو لاهور پرېښو دلته پېښور کې وو اخري فلم د عجب ګل یو فلم کولو جال او روجه وه په هغه روجه کې ټول هره شپه به مونږ ګپ لګولو نو ما به خاندل ده به د سیریت لغونته غمزاده غونته به و که نه مې نادره ولې ما ته وایي بس ته خوشحاله الله دې خوشحاله ساته ډېر خاندې مې نه ته خفه ولې یار بیمار یم دوا کوه خو حال یې نه ویلو حال یې نه ویلو د ټیسټ کړی و او دته د پیپړو کینسر لګېدلی و ډاکټر ورته ویل ته د کوم ځای وي زه د افغانستان یم هغه ورته 100 ورځې ستا زندګي ده او 100 ورځو کې ته ځان کلي ته رسوه یو سړي باندې چې دا زیری شو نو خو بس 100 منټو لپاره هم پاتې نه شو که نه خو هغه کې حوصله بیا هم دومره وه دا د عجب ګل د خولې خبر ده خو په موقع نه ومه او وایي چې مونږ وینډ اپ کولو وایي ما ته چې د حال وایي چې دا پرابلم دی خو چاته وایم ما فارغه وه نو ما وایي د ده وینډ اپ رامخې کو نو کیسر مستانه چې کم دی هم مړ شوی الله دې وبخي که نه فیډ کولو نو نادر کې هغه دم نو نادر خو ډېر پورتیلو ډېر طاقت کې و که نه دم پکې نو کیسر مستانه ګرم شوی دی عجب ګل ورته آواز کړی وایي چې بی دا سړی بیمار دی دته دا مسله به دا خبر ځان سره وساته بس هغه تندي له ټک ور کړی دی نادر کار یې طریقې سره کړی دی او فارغ کړی دی نو دی چې د تورخم ته رسېدلی د اختر نه یو ورځ مخکې په
دلته اختر په افغانستان کې اختر او زما خې دلته نو د ما ته مازیګر ټلیفون وکړو زه تورخم په بارډر یم دا غالبا د 10-11 تاریخ خبره ده او کال کم یو کال دا 2008 غالبا 2008 ها و چې زه واپس کړم تاسو سره بشپم کوم او بیگ بم یو سم او غب بم لګو مې سیدا 15 تاریخ د یاد کړ او په 16 تاریخ باندې خبر شوم چې پرون هغه په حق رسیدلې دي نو دا خوش قسمت په دیو چې کلی تر رسیدلې دي او د خپل ورونو خويندو په منځ کې د ساور کړی ده مطلب دا چې 2008 کې نادر خان لاړ وفات شو او هغه وخت خلا فلمونه خو د فلمونو درز لا خو بالکل لا گزاره کول اخري سلګي د فلمونو ځن کدن جاری نو د په دې فلمونو کې سګټم بټاس نو نادر خو خپل وخت خطرې دو او خ ټیک ټاک پیسې به غش بل دا یو واده کس وکنه چې زمواري پنه وا او کور باغ چې کم دی ګروي غشتو 5 لک روپے به ورکه کور کې باغ پګاڼه به غشتو بس کری قریب نه و بیا 500,000 روپے قریب مطلب یا هغه وخت سره 2-3 وکنه 15000 قریب ونه ته 2-3 کې پریوتو 5 لک به امانت پرتی وی سره دې طریقې سره هغه وخت رولو خو مطلب خپل کچن درته خان زمون قیمه ډیره خو هوا 2 کسان بولا بړو یو 2 کیلو قیمه د لاس قیمه بم جوړه ک نلی ملي بم پیراواغه نادر ډیر خپخلې کولو خبره کا او مونږ به کم سے کم خوراک مونږ نه شو کولای نه ما کولای شو شل نانونه مم راواغشت او په 2 کسب ورته کې نو ان شاء الله شل نانونه 2 کیلو قیمه نه بوت یو ځل مونږه چې تاسو جنگ جګړه شور شغرب خفغان نادر سره ما جګړې ډېرې شوې دي الله دې چرته چې مینه زیات یلته به جګړې زیات کیږي نو نادر او زما به اکثر لکه بنو غونته زموږ به تو مې او شپږ په میاشتې مونږ خبرې نه کولې او بیا مون خبر دا شروع کې چې زموږ ډوروان نه وکړه الله دې وبخي امين او کار کړي پښتو ادب د پاره پښتو فلم د پاره کله چې خوخي فلمونه بل هغه کې یو خوبي بل وا جی صاحب چې بمون پښتنو کې څوک به بیمار شو کنه کم دی کې بداغه شو نو یا به خلکو ماته اطلاع کوي یا به نادر ته کوله نو اکثر به نادر ما پس د شپې 2 بجې به کدرې به کسار وختي به ورا به پاس ولم پلان کې ته تکلیف دی نو شیخ زید کې زموږ تعلق شیخ زید چې جوړېدو هسپتال کې دا چې جوړېدو بنیادونه خو موږ بزیات کې ناستو نو ډاکټران په ټول پښتانو د مروت او ډېر دغه خلکو کنه وزیرستان سیر خلکو دي زموږ ډېر خطالو کو نو مریض ته بوتلو نادر بداغه خدمت کولو خامخا الله دې ولا جنتونه ورکړي او الله دې چې دې خامخا د انسان د لاسه انسان دې بدم کیږي خم کیږي بد خدای وبخي وتا امين خدای پاک بالکل قبول کړي تاسو دې الله اجر درکړي فنکاران دا فلم سره تعلق لرونکي ډرامې سره تعلق لرونکي موسیقي سره تعلق لرونکي دې ګوره سو خیر زکات مې کوي تاسو دا قدروي تاسو دې سره د خپل تاسو کوم تنظیم د لاس امدادم کوي الله تاسو اجر عظیم درکړي بیٹا یوسف ته پر اتک باندې زمونږ په دې غریب خانه کې قدم کې خودو باندې تاسو بختور قدمونه الله دې نورم بختور کی مانه ډېر زیات مننه آی صاحب خوشاله آباد اوسئ دا هر څه د رب د طرف نه دی خو زموږ یو عادي کوشش دی الله دې پړې روږي صاحب کی مننه ډېر زیات